سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. نو غواړم نن تاسو ته د ورد اکسل یا مکمل آفیس چې په موبایل کې کاریږي چون ډیره دوستانو له ما نه پوښتنه کړې وه، کومنټونه یې راته کړي وو، واتساپ کې راته پیغامونه لیږلي وو، ویل چې ورد پروګرام یا هم اکسل په موبایل کې څنګه کارولی سو، آیا امکان لري دا کاریږي که نه، او که کاریږي په څه رقم باندې له کوم ځایه ډاونلوډ کړو. نو غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته توضیح درکړمه چې آفیس پروګرام چې د مایکروسافټ کمپنۍ پورې تړلی ده، دغه څنګه له کوم ځایه ډاونلوډ او څنګه وکاروو. کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او په څنګ کې زنګولې بټن هم په آل باندې ودروئ ترڅو په راتلونکي کې ټول ویډیوګان تر تاسې زر در ورسیږي او باخبره واوسئ. نو راځو ویډیو به شروع کړو. عبدالمتین سروری یم له زده کړې آموزش چینل نه. دوستانو غواړم همدا ورد پروګرام تاسو ته په موبایل کې وښیم او په دقت باندې ویډیو تعقیب. نو دوستانو را بسو آفیس یا اکسل ورد به په موبایل کې خلاص کو. نو کله مو چې د اپلیکیشن خلاص که، دلته یو د جمع علامت ده په دې رقم باندې، دا به اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړو 3 ګزینې راپورته کوي، یاداشت ها، لینز او ورد، اکسل، پاورپوینټ او داسې نور شیان. موږ به راسو په دې کې به وګورو. نو دلته په همدې ګزینه باندې موږ اوکې کوو په ورد اکسل باندې. نو په ورد باندې دلته چې کله اوکې وکړو، دلته راځي دوستانو یو ورد او بل اکسل او بل هم پاور پوینټ. نو دلته هر یو چې تاسو غواړئ وکاروئ نو له دې ځایه کاریږي. البته زما موبایل فارسي کې ده، نو ځکه دغه جدولونه هم ځینې فارسي باندې ماته لیکي. که تاسو موبایل په انګلیش کې وي نو تاسو ته به دا ټول په انګلیسي باندې راځي. ښه، نو زه راځم ورد پروګرام خلاصوم. سند جدید یعنې نوی سند موږ غواړو. داسې کله ووایئ نو په دې ډول به موږ ته خلاصي. نو دلته دوستانو تاسو کولی سئ لیکنه پکې وکړئ، یا زه اوس لیکمه بسم الله الرحمن الرحیم. دا سو ورد پروګرام. نو دلته دا ټول د اصلي صفحې کوم کارونه چې موږ تاسو ته په کمپیوټر کې ښکارېده، دلته په اصلي صفحه کې یا په هوم کې دا شیان موږ ته خلاصېږي. زه غواړم دا سلیکټ کړمه دلته او راسم بولډ یې کړم، یا یې داسې کوږ کړم، یا یې بېخته خط ورکړمه، یا دا رقم په سر باندې خط کش شي. نو په دې رقم. ښه، دلته یې راځمه پر رنګ شده یعنې رنګ یې ډک شي. دلته کولی سو که ټول سلیکټ وي او رنګو ته یې تغییر ورکړو، نو په دې رقم باندې که له دې ځایه راخلاص سو بل رنګ موږ ورته ورکولی سو. البته اول به سلیکټ کړئ بیا به رنګ ورته ورکړئ په دې ډول باندې. ښه، دلته کوز رنګ قلم ده. رنګ قلم تاسو کولی سئ سلیکټ او وروسته رنګ قلم ته راځو. نو هر رنګ هم چې خوښ وي زه دا رنګ ورکوم په دې رقم. پاکردن قالب بندي، کوم قالب بندي که تاسو کړې وي بیا له دې ځایه نه بېرته پاکېږي. قالب بندي قلم مثلا ریز نگاشت، بالا نوشت په دې رقم باندې غټ وړ کښته او پورته. دا د باکګراونډ کوم رنګ یې چې ده دا پورته او کښته لیکنه پکې راځي. ښه، له دونه را بغیر ښه په دغو کې دغه غواړئ ورکړئ. که هر ور لیکنه تاسو اضافه کوئ یا انټر وهئ په دې صورت باندې
نو تاسو ته به یو دا علامت اچوي، ګوره بل علامت یې مخته واچوو په دې رقم، بل علامت یې واچوو په دې رقم بل. نو که دلته موږ په دې ځای کې بل څه ورته وټاکو، راځو ګلوله، ښه په دې کې مثلا تیک مارک ورکړو، دا درې علامې ورته وټاکو، یا هم دغه ورته وټاکو. نو دا پورته تاسو وینئ ټول به په دغه رقم باندې راځي. او که غواړئ چې شماره ورکړئ، شماره ګذاري ورته وکړئ په دې رقم، او یا هم ای بي ورکړئ یا دا علامتونه ورکړئ. نو هر څه کوم چې موږ تاسې ورد پروګرام کې کول، دلته ټول هغه کارونه څنګه دی کېږي. ښه دغه شمارې شوې. نو دلته دا ځینې نور شیان هم شته، تاسې کولی شئ د دې نه هم ګټه واخلئ. او له دوی نه رابغیر کولی شئ لیکنې مابین ته برابرې کړئ، یا له چپ طرف نه یې کړئ، یا له دې رقم باندې کړئ. خو دا که ټول موږ سلیکټ کړو، په دې رقم باندې سلیکټ شي او ورته ووایو ټول له ښي طرفه، له چپ طرفه په دې رقم مابین کې برابر کړه، او یا هم په دې رقم باندې. زه غواړم له ښي طرف نه موږ ته په دې رقم ولیکي. ښه بل لرو دوستانو په دې رقم باندې. نو د چا چې په کمپیوټر کې ورد پروګرام زده وي، دا ټول شیان باندې څنګه ده ډېر په راحتۍ باندې بیا پوهېږي. او ښه دلته دا نو له دې ځای نه که موږ راسو، دا عنوانونه بدل کړو. له دې ځایه په ډېره راحتۍ باندې موږ څنګه کولی شو عنوانونه یې هم بدلولی شو. نو دا څه شوه، فقط هم صفحه شوه یا صفحه اصلي شوه. موږ دلته نورې صفحې هم لرو په دې، البته دلته نومونه فارسي باندې راغلي دي. نو په دې رقم که تاسو موبایل انګلیش وي، نو بیا به هغه د کمپیوټر کې کوم شی چې ښکارېږي همغه نومونه به تاسو ته دلته هم ښکاره شي. نو که دلته درج ولیکو، نو په درج کې به یعنې انسرټ، په کمپیوټر کې په انګلیش کې انسرټ راځي. نو دلته دا ټول لکه شکلکونه دي، مثلا هر شکل چې تاسې نیاز وي هغه شکل تاسې څنګه کولی شئ راوړی شئ ورته. له دې ځایه رنګونه بدلوی شئ، په دې ځای کې خپله د طبع رنګ ورکولی شئ. نو په دې رقم باندې دا ټول شکلکونه لري په دې رقم باندې. او پرکونین داسې ورته وایي، رنګ یې په دې رقم راځي. بیرون نما چې ورته وایي فارسي کې. نو دا شاته ګرد راګرد خط چې ده دغه بدلوي. او که دا وکېږو، نو دلته دغه که چېرته یو تصویر موږ راوستلی وي، هغه تصویر د لیکنو په څېر او د لاندې راولي په دو ځای کې. او له هغو نه رابغیر نور ښه موږ درج رسم درلوده، دلته موږ تاسې رسم کوی شو په دې رقم. چیدمان چې ورته وایو دا شیان لري، بازبیني چې ورته وایو دا ټول شیان پکې دي. نما په دې رقم باندې، او شکلک خو په دې رقم باندې راځي. دا ټول شکلکونه دي. ښه نو دا د موبایل ورد پروګرام دوستانو چې تاسې کولی شئ مکمله استفاده ورنه وکړئ. راځم یو وارې اکسل هم خلاصومه. البته تاسو ته وایم چې دا اپلیکیشن له کوم ځایه ډاونلوډ کړئ. نو بیا جمع ویم، او په جمع کې ورد اکسل ویم. نو دو ځای کې موږ خلاصوو یو څه شی، ښه یو نوې صفحه خلاصوو له دې ځای نه. دا هم چې کله خلاص کړه دوستانو، دا مکمل د اکسل صفحه ده چې موږ ته خلاصه شوه. دا صفحه نو که دلته چیرې راسو، په دې ځای کې بیا هم همداسې صفحه اصلي لرو، یعنې هم صفحه. دا ټول شیان دلته شته کې تاسې لیدلی شئ دوستانو. دا ټول که هر یو اوکې کوو، هلته به نور شیان موږ ته راولي. نو بل له هغو نه بغیر بیا څنګه کېږو، شاته ځو. دلته درج یعنې انسرټ په دې رقم باندې دا بیا رسم لرو چې دا ټول شیان دلته موجود دي پکې.
د هغو نه دا د ها لرو، بازبیني او نما. نو تاسو که چیرې په کمپیوټر کې هم په اکسل او ورډ پروګرام باندې کار نه وي کړی، دلته په ډېر راحتۍ باندې کار ورباندې کولی سئ او خپله ګټه ورنه اخیستلی سئ. په دې رقم باندې ډېر ښایسته پروګرام ده، خامخا یې انسټال کئ ویې ګورئ. نو اوس دوستانو درته ښایم چې دا اپلیکیشن چیرې او څنګه انسټال کړم. د دې اپلیکیشن کومه لوګو چې ده په دې ډول ده. ښه بلکل دغه یې لوګو د افیس په نامه باندې. نو دا افیس تاسو کولی سئ په ګوګل پلی کې او داسې په سامسونګ سټور کې، سامسونګ یا ګلکسي سټور کې چې دغه ده تاسې وګورئ، سرچ یې کړئ او ډاونلوډ یې کړئ، ګټه ورنه واخلئ. نو که دلته زه راسم یو وارې ګوګل ته، دلته یې وګورمه افیس ولیکم. نو کله چې افیس ولیکل دا ما چې کله سرچ کړله، همدا اولنی ورډ یا اکسل یې موږ ته راپورته کړه. افیس په جمله کې په ټوله کې افیس ورته وایي. که دا زه اوکې کړم نو دا ما مخکې انسټال کړی ده. تاسو به په انسټال یا په نصب باندې اوکې ووهئ تر څو یې تاسو موبایلو کې هم نصب سي، او داسې په ګلکسي سټور کې هم دا پیدا کولی سئ. ګران دوستانو، که مو ویډیو خوښه سوې وي لطفا چینل که چا سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ، نظر مو راته ولیکئ او په لاندې د ویډیو لاندې توضیحات چې کوم دي هغه راخلاص کړئ او نور ښه معلومات موږ لیکو، او کوم څه چې د ویډیو د هرې ویډیو په اړه باندې اپډیټ کیږي نوې کیږي همالته یې موږ لیکو، هر څه توضیحات هلته ورکوو. تاسو کولی سئ د ټولو ویډیوګانو د ډسکرپشن چې ده دا خلاص کړئ ویې ګورئ تر څو نوي معلومات ترلاسه کړئ. چون ویډیو دوهم وار د ایډیټ وړ نه ده، نو موږ نوي اپډیټ شیان د ویډیو په اړه باندې چې راځي همالته یې ږدو او هلته یې لیکو. فعلا مو په څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.